د شینو فضل حق په اړه د وسیم اکرم د روسي مرکې درې مهم ټکي. د فضل حق فاروقي په اړه وسیم اکرم څه ویلي، ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان ملي لوبډلې پخوانی چټک بالر او اوسنی نړیوال مبصر وسیم اکرم په خپلو تازه څرګندونو کې د افغان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي په تړاو خبرې کړي چې دلته موږ د دې مهم مرکې درې مهم ټکي راغلي دي. امید دی چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ. وسیم اکرم وایي فضل حق فاروقي هغه نوم چې 95 سلنه کرکټ مینوال د 2023 کال شلوري نړیوال جام تر ټولو کامیاب بالر په توګه پیژني. هو پر احتیا هم چې نوموړی د یاد نړیوال جام یو کامیاب او موفق بالر و. دلیل هم د هغې بې مثاله لوبې چې په هره بریا کې د یو بې نظیره فاکټور په توګه رول ولوباوه. فاروقي چې له لومړۍ ورځې نړیوال کرکټ ته راغلی نو خپله اغیزه په میدان کې پرېښې. په پیلیزو اورونو کې همیشه بارزه او موثره توپ اچونه کړې. که یو مثال وړاندې کړم نو په 2023 کال شلوري نړیوال جام کې د یوګنډا او نیوزیلینډ په وړاندې دوو لوبو کې 9 ویکټې اخیستل. وسیم اکرم ویلي افغانان بختور دي چې د معاصر کرکټ په دې دوره کې فاروقي لري. کله چې فضل حق فاروقي یو وخت د شلوريزو لوبو د بالرانو په درجه بندۍ کې تر راشد خان وروسته دوم نمبر توپ اچوونکی شو نو یوه خبره یې خورا په زړه پورې وه. هغه دا چې ویلي غواړم له راشد خان هم مخکې او د نړۍ لومړی توپ اچوونکی شم. هدف مې د راشد خان ننګول نه بلکې نړۍ ته دا ښودل دي چې افغانستان اوس د سپین بالینګ د قوت سربیره اغیزمن تیز توپ اچوونکی هم لري. بې له شکه دا خبره په خپل ځان د ریښتیني باور یوه ښکاره نښه ده. خوږو ملګرو اصلي خبره دا ده چې موږ او تاسو به په راروان چمپینز ټرافي سیالیو کې د فضل حق فاروقي د ډیرو بهترینو لوبو شاهدان اوسو. له ملتیا ولیدو مو نړۍ مننه. ویډیو شیر او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.